افغانان ورونو مبارکي ټولو ځوانانو ته ټولو افغانانو ته چې د ملي بیرغ په باره کې تاسې کومه مبارزه کړې وه شکر الحمدلله هغې رنګ راوړو د افغانستان په ارګ باندې به تر قیامته پورې دا درې رنګه ملي بیرغ وي نو موږ کومه مبارزه وه او کوم دغه چې وه ختم شو افغانان ورونو اوس زموږ دویم قدم چې دی هغه به د افغانستان د ملي اردو په باره کې وي موږ په افغانستان کې ملي اردو غواړو موږ په افغانستان کې عسکر غواړو د پولیس غواړو په چوکونو کې موږ په عام جامو کې خلک نه غواړو نو زموږ د هغه طالبانو مشرانو نه ډېره مننه کوو چې په دې کې ډېر مثبت کردار ادا کوو ډېر ښه هلې ځلې وکړې حماسي صاحب یا داسې نور وي خو موږ تاسو طالبانو ته دا ویو چې کوم غلط کار کوئ موږ به ستاسې په خلاف یو ښه کار چې کوئ موږ به ستاسې ستاینه کوو او ستاسې ته به زنده‌باد ویو خو یو سوال درنه دا کوم چې د افغانستان په ملي شیانو کې به تاسې ګوتې نه وهئ طالبانو پوه کړي دا د هغه شپږ نوي وخت نه دی په هغې وخت کې به تاسې په سندره نه پرېښوده په موټر کې اوس تاسې سره خپله لیپټاپ دی خپله د سره موبایل دی فیسبوک کارې یوټیوب کارې هر شی کارې نو خبره دا ده چې وخت بدل شوی دی دغه ځوانان په دې ملي شیانو باندې چې دې ته نسخان رسي یا دا څوک د بدلولو کوشش کوي ټول افغانانو ته پې درد رسي او خصوصا زمونږ دغه خارج کې چې افغانان دي دا د افغانستان یو غټه سرمایه ده ګورئ طالبان ورونو آینده مشترکه حکومت چې را روان دی د افغانستان افغان شموله حکومت نو په دې دا خلک چې په خارج کې اوسېږي دوی په میلیونها روپۍ افغانستان ته لیږي نو خبره دا ده چې د دې خلکو زړونو ته ازار مه ورکوئ دا په وطن په دې ملي بیرغ په دې ملي شیانو باندې ډېر سخت خفه کېږي نن مې کاته په خوست کې د خوست غیرتي ولسونو نن مې ملي اردو بېرته راوتې ده میدان ته دا ډېره یو مثبت خبره ده او موږ د طالبانو مشرانو نه دا غوښتنه هم کوو چې کم په ملي بیرغ باندې زمونږ شهیدان شوي ځوانان دا هغه طالبان راونیسي ځکه تاسو ته ډېر مه خوري ځکه تاسو ډېر د شریعت د انصاف خبره کوئ حقه راونیسي او هغه خلکو ته سزا ورکوئ او بل چا چې په کوتکونو باندې زموږ افغانان والي چا چې په کنداغونو باندې زموږ افغانان والي هغه طالبانو ته سزا ورکوئ او داسې کارونه آینده کې ونه شي ځکه چې په دې افغانستان کې د افغانستان دشمنان غواړي چې دلته یو شی داسې جوړ شي موږ خپلو کې بې اتفاقه شو نو موږ په افغانستان کې جنګ نه غواړو موږ سوله غواړو موږ یو پرمختګ او یو داسې افغانستان غواړو څنګه چې دا نوره دنیا جوړه ده نو زموږ ټولو افغانان ورونو باندې دا په کلکه غوښتنه ده چې نورې بد رد به نه ویوئ د خپل ملي اردو په باره کې به خپل کمپین جاري ساتئ دا زموږ د اروپا په شریکه د ټولو افغانانو ته دا پیغام دی او دنیا کې کوم افغانان چې په افغانستان کې اوسېږي په هر ځای کې اوسېږي چې نور به انشاءالله موږ خپل دا کمپین بدلو به د ملي اردو په باره کې خپل کمپین کوو بدې ردې به نه وي او بدې ردې هېڅ وخت هم په کار نه دي زنده باد ټول افغانستان زنده باد د افغانستان ملي ځواکونه زنده باد وي د افغانستان درې رنګه بیرغ مرګ دې په خاینانو باندې وي څوک چې د خپل وطن د خپل ملي بیرغ سره خیانت کوي خاین دی زنده باد افغانان